دا نه چې 2 ورځې یا 3 ورځې کیسه ختمه شي ځان به ټول عمر هم سفر در کوم ډار به نه یوه مبشره چیرې راغلې که زمونږ کلي ته شونډې به بیا په مازدیګر در کوم ډار به نه وي شونډې به بیا وایي ځان ورته وایه خو د ځان ورله حق مه ورکوه ځان ورته وایه خو د ځان ورله حق مه ورکوه زړه ورکوه خو د ګریوان ورله حق مه ورکوه سر ترې نه یو ځل څه په 100 واره زار یې کړه خو د خپل فکر خپل ایمان ورله حق مه ورکوه دا چې د بل په خوشحالۍ باندې زړه پر هر شي دا چې د بل په خوشحالۍ باندې زړه پر هر شي دا به وي تش په نوم انسان ورله حق مه ورکوه نن سبا ښکلو د اقرار انکار عادت جوړ شوی نن سبا ښکلو د اقرار انکار عادت جوړ شوی دا کړي سودا ته د زبان ورله حق مه ورکوه د نن ټول کنډر د محبت نشته دی د نن ټول کنډر د محبت نشته دی زړونه په شان دي د کنعان ورله حق مه ورکوه غزل کې ستایه ځکه دا د ښکلا سبب دی طاهر مراد صاحب غزل کې ستایه ځکه دا د ښکلا سبب دی خو مبشره د دیوان ورله حق مه ورکوه یو شاید سپیشل د ټول ملګري ناست دي دو پاره چې پټ به زړه باندې پر هر در کوم ډار به نه وي پټ به زړه باندې پر هر در کوم ډار به نه وي باڼو ګزار به برابر در کوم ډار به نه وي او کله به غم در کوم دومره چې د غم به نه وي کله به غم در کوم دومره چې د غم به نه وي کله به ورځ د کم اختر در کوم ډار به نه وي در سره یم څنګ په څنګ ولاړه ځان خالي مه ګڼه در سره یم څنګ په څنګ ولاړه ځان خالي مه ګڼه د مینې جنګ کې به خپل سر در کوم ډار به نه وي او زما تپوس لپاره دا رایبار به نه رالیږې زما تپوس لپاره دا رایبار به نه رالیږې زه به په خپل خبر در کوم ډار به نه وي دا نه چې 2 ورځې یا 3 ورځې کیسه ختمه شي دا نه چې 2 ورځې یا 3 ورځې کیسه ختمه شي ځان به ټول عمر هم سفر در کوم ډار به نه یوه مبشره چیرې راغلې که زمونږ کلي ته مکتې شعر ده چې یوه مبشره چیرې راغلې که زمونږ کلي ته شونډې به بیا په مازدیګر در کوم ډار به نه وي شونډې به بیا و یوه مبشره چیرې راغلې که زمونږ کلي ته شونډې به بیا په مازدیګر در کوم ډار به نه وي یو څو شعرونه چې مینه مو کړې ده څه ګپ مو لګولی نه ده مینه مو کړې ده څه ګپ مو لګولی نه ده رقیبه ستا له دې بدنیتې رویې نه یریږو مینه مو کړې ده څه ګپ مو لګولی نه ده رقیبه ستا له دې بدنیتې رویې نه یریږو گزار لتورې په قسم کا یوه ذره یریږو گزار لتورې په قسم کا یوه ذره یریږو خو د جانان له تور سترګو گزار ښه یریږو خو د جانان له تور سترګو گزار ښه یریږو اغیاره مونږ باندې ته هر قسم زور وازمایا اغیاره مونږ باندې ته هر قسم زور وازمایا مونږ نه له مرګ یریږو نه له زندانه یریږو آخري یو غزل ده چې د رباب ترنګ د مست خمار او د منګي خبرې طاهر مراد صاحب د رباب ترنګ د مست خمار او د منګي خبرې جانان راشه نن خو وکړه د زړګي خبرې زړګای زما خزان بادو وهلی ده بېقرار زړګای زما خزان بادو وهلی ده بېقرار ځکه مې ښې په زړګي نه لګي سپرلي خبرې نن مې زړګای بیا په سینه کې په ګډا دي خلکا نن مې زړګای بیا په سینه کې په ګډا دي خلکا نن ورته بیا دی رای بار کړې دلالي خبرې صدا مجبوره سکړی ناز سکړی نفرت ملګرو ټول ته ډالۍ چې صدا مجبوره سکړی ناز سکړی نفرت ملګرو او څه په ضد را سره نکړي د یاري خبرې کچېرې زړه شو بدل او شوه یارۍ ته رضا کچېرې زړه شو بدل
او شویاری ته رضا نن ورته ځکه لیکم زه پاس په تندي خبرې و مبشره کړي مې مست بې اختیاره غوندې و مبشره کړي مې مست بې اختیاره غوندې په داسې ناز داسې انداز باندې کوي خبرې په داسې ناز داسې انداز باندې کوي خبرې د یوه ګلا کړه چې نامونه راکړي وه چې عبدالغني عرف چنده کینګ مصور عرف کرنټ شام عرف مارخور ته څو شعرونه ډالۍ چې غم دې زما په زړګي داسې دی چې غم دې زما په زړګي داسې دی چې لکه د ګوتې په سر غر ګرځول دا خو یم زه چې دې په سر ګرځوم دا خو یم زه چې دې په سر ګرځوم ګنې لایق دې په تا سر ګرځول ته خوش قسمته یې چې تا شوروي ته خوش قسمته یې چې تا شوروي ګنې رقیب خو کار د خر ګرځول و مبشره ډېر ساده سړی وې چې تا به زهر په پرهر ګرځول ډېره مننه ډېره شکریه